فیلسوف او شاګرد یې نابلده ښار ته ورسېدل. شاګرد ترې پوښتنه وکړه چې د دې ځای خلک به څنګه وي، ګزاره به ورسره وسي که نه. فیلسوف وویل خیر ده، اندېښنه مه کوه، معلوم به سي. تله تله په لار کې یو سړی ولیده، ورته ویل چې وروره د دې ځای خلک څنګه دي. سړی فیلسوف ته له خندا شین سو، ورته ویل ډېر ښه خلک دي، بس چې ورسره اشنا سوې وایې به چې همیش همدې ښار کې وی، او که ترې لاړې ښار به دې له یاده نه وځي. شاګرد ډېر خوشحال سه. فیلسوف ورته ویل خیر لږ صبر کوه، یو بل چا نه هم پوښتنه کوو. همداسې په لار کې یو بل کس ومونده، ورته ویل چې وروره د دې ښار خلک څنګه دي. هغه ورته ویل غږوه مې مه، ډېر بد خلک دي، بس که د شپې ورغلې وای به په شپه کې ترې تښتېدلی وی، ورځې ته به هم ځان نه ځنډوې. شاګرد فیلسوف ته مخ ور واړاوه. استاد یې ورته ویل چې ګرانه، خبره په خلکو کې نه ده، خبره په خپل ځان کې ده. هغه سړی چې د ښار او د دې ښار خلک ورته ښه ښکارېدل، په خپله مینه ناک او نیک انسان و، او دا دویم سړی چې د ښار خلک یا ښار ورته بد ښکاري، په خپله بد سړی دی. که خپله ښه ټول خلک به درته ښه ښکاري، او که بد سوی نور خلک به هم درته بد ښکاري.